وای لیونې نشوې ته خمار او مستی نه پیژنې، مستانه نشوې دلربا پرستی نه پیژنې. وای تا د دنیا د پاره مینه د جانان ورکړه، مجنون په بیه بېخودي د بیابان ورکړه. تا دین خرڅ کو، د الله دین دې په دنیا باندې خرڅ کو، بلا مې باوره دې ځان نه جوړ کړ. وای تا د دنیا د پاره مینه د جانان ورکړه، مجنون په بیه بېخودي د بیابان ورکړه. لاس دې کړه اوږد بادشاهي لاړه فقیر شولې، سوالونو ته کېناستې. یا زما خان وې ته د کونډو غرونډو پیر شولې، ته خو زما امام وې، ته به مخکې ودرېدې، زه به درپسې ودرېدم، تا اوس سوال ته لاس واچو. یا زما خان وی قسم په تش ګیره ګیره شي، مستی او میدان نه پیژنې، تش خېټه خېټه شي، مردي او میدان نه پیژنې. وی قسم په هغه رب چې ته یې د خدمت دعوګیر، ته یې د ورو د خلمانو د جنت دعوګیر. توره راواخله شه راپورته ځه میدان ته ځه. ته خو مړه جومات کې نه چلواګانو ته ناستې، راپاڅه چې اخر په ژړا خوار غني رخصت شي. ویلې غنیار څه بې اندازه غونده یې، ادب دې در کې کم زبان درازه غونته یې. دې بل مصرې ته اوس ګوره، وایي پټي دې ورانو جاړ دي او کږې وږې دي پولې، خو کرې پکې ګلونه اوسنسازه غونته یې. څه مطلب؟ پټي دې قوم دې هم دغسې ډوب دی، لیډران دې هم ګډوډ دي، خو ته بیا هم کوشش کوې چې د خپل پښتون قوم راوچت کم. او وایي لینده دې ماته ګوډه او شډل بډل دې غشي. لینده دې ماته ګوډه، شډل بډل دې غشي. مولیان دې هم ګډوډ دي او د امیان دې هم ګډوډ دي، شډل بډل دې غشي. خو ګزار دې رسا لګي تیر اندازه غونده یې. هغه مقصد څه دی چې زه د خپل قوم پرېوتی قوم راوچت کم. وادي خو دنیا زه وګستا د دنیا نه یم. دې کې هغه وایي نو مطلب یې څه دی؟ حدیث پاک کې راځي چې مسلمانان به د نبي علیه السلام خو به دیدار کوي، د الله دیدار به هم کوي. نو وایي زه دا دنیا څه کوم، دا دې واله. نو غني بابا وایي خو یو شی راته راوښیه دلبره، د لالا غوندې زړګی غواړم داغدار، چې د قوم او د امت په دغه کې زه دردمند یم. یو دوه اوښکې چې د غم او محبت وي، په لکونو به لالونه کم تزار. خبرې دی کوم دی ته ټوپ والی دی. حدیث پاک کې راځي قطرتان، په دو قطرو د جهنم اور آرام دی. یو د ګناهګار انسان د سترګو نه چې اوښکه توی شوه، الله وایي په ده ما جهنم آرام کړم، احساس ندامت کې. او یو د شهید د جسم نه چې د وینې قطره توی شوه، په ده باندې آرام